وعلیکم سلام. سید نسیم ابرار په نامه یو ورور پوښتنه کړې. یو سړي روزه پیشلمی کړی ده، پس له غنۍ له خپلې ښځې سره جمعه شروع کړې ده. دی فکر کوي چې لا تر اوسه پورې شپه پاتې ده، دلته اذان پې باندې سوی ده. نو چې اذان پې باندې سوی ده نو محترم وروره چې د کله چې اذان پې باندې سوی دستي خروج کړی وي، نو وروره په دغه سړي باندې روزه خو فاسده ده، ځکه دی مختی ده. ولا کفارة علیه ولی لعدم قصد الافساد. شاملی کلی دی ولو جامع على ظن انه بلیل، که چا جمعه وکړله ګمان یې کو چې لا شپه ده، ثم علم انه بعد الفجر فنزع من ساعته فصومه فاسد لانه مختی ولا کفارة علیه لعدم قصد الافساد. هغه نسته ده، پې باندې کفاره نسته ده. ورور الله پاک دې روغ جوړ لره. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور ملا شرف الدین نصرت په نامه د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده چې په ویترو کې په اول رکعت کې سبح اسم ربک الاعلی صورت ویلل، په دویم رکعت کې قل یا ایها الکافرون صورت ویلل، په دریم رکعت کې صورت اخلاص ویلل، دا څه حکم لري په شرع کې؟ دا محترمه سنت ده. د مونږ د حنفي فقهاو د دور المختار متن ده و سنت السور الثلاثه دی. بیا شامی رحمه الله هغه رد المحتار کې ذکر کړي دي. علامه ظفر احمد عثماني رحمه الله په اعلاء السنن کې په دې حدیث راوړی ده. خو بیا بعض روایتونو کې دریم رکعت کې قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس زیادت راغلی ده. نو دا سنت ده ورور، الله دې ښه لره کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې زه د کندهار شاولي کوټ ولسوالۍ نه چې زه سهار پیشلمي ته چې راپورته سمه، بیا تر مانځه پورې تلاوت کوم، بیا وروسته له هغې نه ویده کېږم. نو محترمه دغه فقهاو مکروه بللی ده، ما صحابو نه هم دا خوب ثابت ده. داسې ډېر مکروه نه ده محترمه، یو خلاف الاولاد تنزیهي مکروه ده. ما په دې باندې بحث هم کړی ده د سهار د خوب په اړه. الله دې جوړ لره، کامیاب اوسې. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې، روزه کې خوب ډیر کول محترمه دا مکروه ده، ډیر خوب کول، ځکه چې دا روزه یو عبادت ته باید په سړي ستړیا تېره سي. نو ټوله ورځ چې سړی په خوب باندې تېروي دا یو ظلم ده محترمه، دا مکروه ده علما وایي. الله دې جوړ لره. وعلیکم سلام. یو ورور حاجي خالد په نامه پوښتنه کوي چې یو څوک دا وایي ستونی مې ډیر وچیږي، ما ته روزه خوړل څنګه دي؟ نو که مریض وي محترمه بیا پروا نه کوي، یا د ډاکټرانو سره مشوره وکړي، مسلمان ماهر ډاکټر. که دا د مرض د وجې نه و، مریض و، تکلیفه وي، بیا روزه ورته خوړل صحیح ده، جایز ده ورور. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سړی سترګو ته قطره واچوي او په هغه روزه نه ماتېږي. محترمه علما وایي چې بیخي خوند ستوني ته هم راسي، دلیل وایي لانه من المصام، په دای صنایع کې وایي لانه من المصام، روزه نه ماتېږي وروره په قطره باندې چې سترګو کې واچي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي عطا محمد د هلمند ولایت نه، داسې چا پسې لمونځ کول چې هغه چرس څخوي، یعنی چرس وهي څخوي، نو دا خو محترمه حرام دي، فسق ته رسېږي، دغه امام پسې امامت مکروه ده. وعلیکم. یو ورور پوښتنه کوي په روزه کې داسې یو عبادت راوښیه چې الله رانه راضي سي. تلاوت کوه محترمه، صدقه کوه، یو چاته روزه ماتی برابروه، تهجدو ته راپورته کېږه وروره، چېرته د قرآن تفسیر ترجمه کېږي ورځه. بس دا ټول هغه عبادتونه دي چې الله دې ښه لره کامیاب اوسي. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې سرسایه د مدرسې طالب ته څنګه ده؟ صحیح ده محترمه، هغه خو نه چې فقیر وي ورته صحیح کېږي. خو دی بله پوښتنه ده، پوښتنه یې داسې ده چې مثلا کور ولی ورکړي چې دا چاته ورکړه، دی ځان ته واخلي. نو دا سرسایه که د ورونو وي بیا ورته جایزه ده، ما که پلار له ورونو نه ادا کوي بیا نه صحیح کېږي محترمه، د پلار او د مور د دوی سرسایه نه ورته صحیح کېږي. الله دې جوړ. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کوي چې زه کله تشې متیازې وکړم، استنجا ووم، بیا هم لږ داسې تشې متیازې رانه لاړې سي، یا ډاکټرانو سره هغه وکړه محترمه، یا داسې فکري هغه دی د وروره، داسې خیالي فکر لري. الله دې ښه لري. وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې تراویح سنت مؤکده دي که سنت زواید دي؟
محترمه د مونږ حنفي فقهاوی وی سنت مؤکده دی وروره، ځکه په دې باندې دوام خلفاو کړی دی. هلته بل حدیث کې راځي علیکم بسنتي، عبدالحی لکنوي صاحب هم په دې باندې بحث کړی. محترمه سنت مؤکد دی. د دور المختار متن هم داسې دی، د فقه کتابونو د احنافو. التراویح سنة مؤکده لمواظبة الخلفاء الراشدین. وعلیکم سلام. یو ورور مخلص سجاوندي په نامه پوښتنه کړې ده چې مثلا صف ولاړ ده، نو سړی چې شاته تیریږي بل صف ته، نو امام دلته د بعضې صف مخکې تیریږي، پروا نه کوي، دا جایز ده محترمه، ځکه ستره د امام ستره د قوم ده. هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه حدیث ته چې بخاري کې راځي، دغسې صورت کې جواز لري. ورور وعلیکم سلام. یو ورور پوښتنه کړې ده چې په ډکه خوله باندې قی کول څنګه دي؟ په ډکه خوله باندې چې چا قی وکړه محترمه، نو روزه ماتیږي، خو چې د قصدن وکړه، خوله کې ګوتې واچولې، بیا روزه ماتیږي. او که داسې و چې غیر اختیاري قی ترنه وسو، د قصدن نه ده کړی، بیا روزه نه ماتیږي. ورور الله دې ښه لره. وعلیکم سلام. یو ورور د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې، یو سړی امام ده، نو دی امامت مثلا په زکات کوي، یا خلک زکات دته ورکوي، دی خپل زوی ته ورکوي، نو دا څنګه د شرعاً؟ محترمه وروره، خلک خو یې دته ورکوي، او دته دی وکیل هم نه ده ګرځولی، دی دته د امامت په مقابل کې ورکوي، نو خلکو ته بیچارهګانو ته فکر وکړه، نو هغه خلک غاړه خو نه خلاصیږي. وروره الله دې ښه لره، کامیاب اوسې. وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور مولا مصطفی په نامه د هلمند ولایت نه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه داسې ده، سړی مثلا له امام سره تراویح کولې، نو عذر ورته پیښ سو، باندې ووته، نو چې راغی 2 رکعته تراویح تیرې ولې، نو دی به اوس بیرته چې جومات ته راغی، نو امام سره به دا 2 رکعته تراویح له امام سره دا خو نسی کولی، ځکه رسولی نسی پسې، نو پروا نه کوي محترمه، امام پسې د اقتدا وکړي، علما وایي وتر دې ورسره وکړي، له وترو نه دې وروسته دا 2 رکعته بیا وکړي. الله دې جوړ لره وروره، کامیاب اوسې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د حماسي کاروان د ګروپ ټولو ملګرو، الله پاک مروغ جوړ لره، الله مو حافظ و ناصر سه. یو ورور مظهري فراحي په نامه پوښتنه کړې ده. د ورور پوښتنه دا ده چې سیرم باندې روزه ماتیږي که نه؟ نو محترمه وروره، په پیچکاري باندې که د غوښې پیچکاري وي او که د رګ پیچکاري وي، روزه نه پې ماتیږي. او پاتې سو سیرم. محترمه معاصر فقهاوی کوم ګلوکوزونه چې دي، دا بعضې سړی مړوي هم، یعنی دا قیمقام د مړېدلو هم درېږي، نو که چیرته دا یو چا د هغه دپاره وکړل، معنا مریض نه و، نو بیا د کراهیت یا د فساد خبر شته پکې. او که یو سړی ضعیف و، یو سړی مریض و، نو د مرض د وجې نه د ګلوکوزو سیرم ولګو، نو فلا بأس باستخدامه، پروا نه کوي وروره، دا بیا جایز ده. وان التقطه احد وادخله في الجسم لسبب المرض او لا يطيق الصوم بمواجهة الضعف ودفعه بجلوكوز فلا بأس باستخدامه. الله پاک دروغ جوړ لره محترمه، کامیاب اوسې.